یا روزانه دا مریضان انډه خوړلی شي او کني شي خوړلی چاته چې د بلډ پریشر مسله وي، چاته چې د زړه مسله وي، یا چاته چې د شوګر مسله وي، یا د چا په وجود کې چې غوړوالی زیات وي، کم ته چې کولیسټرول ویلی شي. نو دا څلور واړه مریضان انډه خوړلی شي او د هغوی صحت ته فایده ورکوي، ځکه چې په انډه کې دننه ویټامنز ورته ویلی شي، پروټین ورته ویلی شي او منرل ورته ویلی شي چې هغه پکې موجوده وي، او دا چې کله انسان ته میلاویږي نو د هغه صحت ته فایده ورکوي. هغه مریض د چا په وجود کې چې غوړوالی زیات دي، کم ته چې کولیسټرول ویلی شي، نو کله هم چې هغه انډه خوري نو په انډه کې کم زیړ چې تاسو ته پکې لیدی شي نو د هغه زیړ به کم خوري، ځکه چې د دې سره د انسان په وجود کې بیا د غوړوالي زیاتېدو خطر ورسره راځي. او نور دا درې قسمه کم مریضان چې دي دا روزانه انډه خوړلی شي او د هغوی صحت ته فایده ورکوي. نو دغه شان روزانه ستاسو د صحت په اړه معلوماتو دپاره دا ویډیو د خپل فرند سره شیر کړئ. شکریه.